یاده نیسئ د ورو په غیږ کې یو زاره چاوده یو خوږمن در سپارو چې زخمونه ول د ستورو په شان د کهکشان غوندې بدن در سپارو. د هېواد سیاسي او ټولنیز شخصیت د پخواني ولسمشر حفیظ الله امین د خور زوی او ملګری زلمی خروټی د بریټانیا پلازمینې لندن ښار د سلاو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. زلمی خروټی لومړنی افغان چې په بهر کې د کرونا ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. زلمی خروټی یو سیاسي او ټولنیز شخصیت و او له ګڼو افغانانو سره یې راشه درشه درلوده. په لندن کې د خبریال ډاټ کام مشر میرویس افغان وایي زلمی خروټی له هغو ګڼو افغان مشرانو و چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان هیله یې درلوده. زلمی خروټي تل ځوانان د هېواد پالنې او خپلو خلکو ته د خدمت لپاره هڅول او د افغانانو بریالیتوب یې د دوی په پخلاینه کې ګڼلو. خروټی صاحب په بهر کې یو له هغو نیکمرغو مړو ګڼل کیږي چې د کورنۍ تر مخه خاورو ته وسپارل شو او په جنازه کې په ډلو ډلو خلکو ګډون وکړ. کرونا اوس په یوه نړیواله وبا بدله شوې ده چې په نړۍ کې له 50,000 د زیاتو خلکو ژوند اخیستی او تر 1 میلیون زیات پرې لا اخته هم دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا ناروغي جدي نه ګڼل کیږي. خدای مکړه که افغانانو جدي ونه ګڼي نو د خروټي صاحب په څیر به خپل ډیر مشران له لاسه ورکړي. کرونا جدي وګڼئ، په کورونو کې پاتې شئ، له ټولنیز واټن کار واخلئ ترڅو روغ پاتې شئ.